یو مور کولی شي چې کله حامله اوسي د دې لپاره چې وینه یې ډېر شي او کمخوني سره یا هم د وینې کمښت سره مخ نشي نو کولی شي له غوښې څخه ډېره ګټه واخلي د سبزیجاتو څخه ګټه واخلي تر څنګ د فولیک اسید دواګانې استعمال کړي یعنې مخکې له دې چې حمل واخلي کولی شي 6 میاشتې مخکې د دواګانې ځان لپاره واخلي او شروع یې کړي ښځې چې کله ولادت کوي نو ډېری ستونزو سره مخ کېږي لکه د شکر ناروغیانې ایچ آی وي او داسې نورې ناروغیانې انتانات دي نو پکار ده چې کله یو ښځه یا هم یو مور حمل اخلي نو دا باید چې کله یې حمل واخیستو نو که ډېر څه نشي نو 4 ځلې خو باید یو ځل روغتون ته راشي ډاکټرانو ته پکار ده کله چې ماشوم پیدا کیږي نو د زیږون په وخت کې ورته پام وکړي معاینات یې ترسره کړي تر څو پورې چې بیا وروسته ماشوم د مشکلاتو سره مخ نشي او مور چې د خپل خاوند ته وایي چې د زما ماشوم په ګېډه کې نه لغتې وهي نه لاس وهي نه پښې وهي دا به څنګه کوو او پلار خو شی کوی نشي ځکه خواښې ورته شله ده چې موږ په وخت کې ډاکټران چېرته و چې ته اوس دې ته تلویزیوني معاینات کوي نو کله چې دا ماشوم ډیریږي هلته مورکۍ ته خونریزي پیدا کیږي زه ډیره بخښنه غواړم چې دا مثال ورکوم اما ځینې نارینه په 4مه میاشت په 3مه میاشت کې خپل جنسي خواهشات نشي کنټرولوی او د ښځې سره د ماقد لارې نه اړیکه نیسي کوم چې حرامه ده او په ښځې باندې فشار راځي او د دې فشار له امله دا غیر نارمل زایمان کوي 15 میاشتنی ماشوم په نیمه شپه کې پیدا شوی دی او مړی موږ ته راوړی او ښځه خونریزي کوي او موږ ناست یو کله چې موږ څېړنې کوو ګورو چې په ښځې فشار راوړل شوی د ماقد د لارې او دې پوش کړی فشار یې راوړی او د دې ماشوم پیدا شوی د ناروغي د رامنځته کېدو شپږونې لارې عامل هغه مایکرو ارګانیزم دی چې ناروغي تولیدوي هغه ځای چې پکې عامل ژوند کوي لکه انسان حیوان او نبات د خروج محل هغه ځای دی چې عامل پکې خپل میزبان پرېږدي د انتشار لارې چې عامل څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته ځي د دخول محل هغه ځای دی چې عامل دوهم میزبان ته دننه کیږي مستعد میزبان هغه فرد دی چې کولی شي پرې اخته شي د مایکرو ارګانیزم محافظوي معنی لاسونه مینځل مخکې د دې نه چې ناروغ موږ وګورو باید خپل لاسونه پرېمینځو او وروسته له هغې چې موږ ناروغ وکتو هم باید خپل لاسونه پرېمینځو د دستکشو اچول محافظوي شخصي وسایل لکه ماکس چاپان او داسې نور د تیزه پرې کوونکو لوازمو یا اشیاو په خپل ځای کېښوستل د کثافاتو له منځه وړل ماشوم د صحت دپاره دا مهم دی چې حداقل په 9 میاشتو کې چې کله مور حامله ده 4 ځلې خو دا ډاکټر ته بوتلل شي او 4 ځلې خو تلویزیوني معاینات وشي زه داسې پیښې لرم چې یوه مورکۍ کله چې ماشوم یې په نس دی خاوند یې دا نه بیایي ډاکټر ته ځکه خواښ یې ورته وایي چې زموږ په وخت کې ډاکټران چېرته وه چې اوس تا ډاکټر ته بیایي تا ته اوس دومره نازونه درکوي د جنۍ د وجود اوبه کمیږي او ماشوم دننه پلازنټا کې یا دننه د مور په ګېډه کې اوس کافي اوبه نه لري چې دا وخوري او راوخوري له یو اړخ نه په بل اړخ واوړي نو کله چې دا خورېدی نشي چون په پلازنټا کې هلته اوبه نشته د ماشوم ساه بندیږي او ماشوم مړ دی اوس 5مه او 6مه میاشت د ماشوم خوري نه او مور چې د خپل خاوند ته وایي چې د زما ماشوم په ګېډه کې نه لغتې وهي نه لاس وهي نه پښې وهي دا به څنګه کوو او پلار خو شی کوی نشي ځکه خواښې ورته شله ده چې موږ په وخت کې ډاکټران چېرته و چې ته اوس دې ته تلویزیوني معاینات کوي نو کله چې دا ماشوم ډیریږي هلته مورکۍ ته خونریزي پیدا کیږي چون ماشوم مړ دی هلته مورکۍ ته دردونه ډیریږي چې وړي وایي والا د ماشوم خو اوبه کمې وي او اوس ماشوم ضایع شوی حل لاره یې څه وه که تا په وخت راوستی و موږ تلویزیوني معاینات کړي وه تا ته هم توصیه کوله چې لږ ډېرې اوبه وڅښه ماشوم محفوظه و په یو مفتو اوبو باندې ماشوم له منځه ځي ولې چون حداقل په 9 میاشتو کې 4 ځلې موږ تلویزیوني معاینات نه کوو یا یو مور ده ورباندې حاملتوب کې کالي مینځي ورباندې حاملتوب کې کالي نه مینځي ورباندې حاملتوب کې کالي زبیخي هغه تاویي ورباندې اوس په دې فشار راځي او د دې ماشوم چې دی ضایع کیږي مړ کیږي او دا خونریزي کوي بیا یې ډاکټر ته بیایي ښه که تا مخکې د دې چې مورکۍ حامله شي یا په لومړۍ میاشت د دې چې حامله شي تا نرسې ته بیولې وه یا نسایي ولدي ډاکټر ته بیولې وه هغې به درته ویلي وو چې څه باید وکوئ څه باید ونه کوئ زه ډېره بخښنه غواړم چې دا مثال ورکوم اما ځینې نارینه په 4مه میاشت په 3مه میاشت کې خپل جنسي خواهشات نشي کنټرولوی او د ښځې سره د ماقد لارې نه اړیکه نیسي کوم چې حرامه ده او په ښځې باندې فشار راځي او د دې فشار له امله دا غیر نارمل زایمان کوي 15 میاشتنی ماشوم
په نیمه شپه کې پیدا شوی دی او مړی موږ ته راوړی او ښځه خونریزي کوي او موږ ناست یو کله چې موږ څېړنې کوو ګورو چې په ښځې فشار راوړل شوی د مقعد د لارې او دې پوش کړی فشار یې راوړی او د دې ماشوم پیدا شوی پس دا ټول ظلمونه دي. لومړی اساس دا دی چې کله یوه میرمن حامله کیږي تاسو باید هغه په 9 میاشتو کې حد اقل 4 ځلې تلویزیوني معایناتو دپاره یوسئ. دا لومړی اصل دی او دې ته باید ډېر زیات پام وکړئ که چېرته غواړئ ماشوم روغ اوسي. کله چې تاسو دا معایناتو ته بیایئ وروسته د هغې نه تاسو ته ښکاري چې د ماشوم وزن نارمال دی نه دی، ماشوم ذهني لحاظه صحیح دی نه دی، د ماشوم شکل سم دی که نه دی، ځکه تلویزیوني معایناتو کې دا ټول مسایل چې دی مطرح کیږي او په تلویزیوني معایناتو کې تاسو مطمئنه کیږئ چې اوس ماشوم ښه دی که نه دی. حد اقل په 9 میاشتو کې 4 ځلې باید مورکۍ تلویزیوني معاینات وکړي او د ماشوم او د مور د صحت نه مطمئن اوسئ. وروسته د هغې نه بیا د ماشوم د پیدایښت مسله ده. په پیدایښت کې ډېر مسایل دي چې باید مد نظر ونیسي. مثلا د پیدایښت دردونه دي، ما په دې اړه مخکې ویلي دي. یو نارینه پوهیږي چې د ښځې 9مه میاشت ده اما دا لاړ دی ملګرو سره په لډو کې مصروف دی، ماشوم یې په کور کې پیدا کیږي، دا ناځواني ده. پس کله چې 8مه میاشت پوره کیږي نارینه باید حد اقل د شپې کور کې اوسي تر څو خدای مکه دا دردونه د شپې رامنځته نه شي او دا د خپلې ښځې سره د خپلې ښځې په څنګ کې واوسي. په همدې شکل خواښې باید لازم اقدامات ونیسي. په دې اړه ویلي دي چې مثلا عامله ښځه اولاد پیدا شي هلته ریږدي وږې ده او څوک ورته ډوډۍ نه لري، بیا د باندې د هوټل نه ورته چې دی یو مرداره یخني شوروا راوړي چې ویې خوره. اصلا داسې ښځې دي چې تر شفاخانې رسیږي نه. دې ټولو مسایلو ته باید پام وشي. مهمه خبرې په ماشومانو کې نارمل تنفس په 1 دقیقه کې له 10 تر 15 دی. ځوانانو کې نارمل تنفس په 1 دقیقه کې د 14 نه تر 16 دی. زړو او هغه خلکو چې عمرونه یې ډېري نارمل تنفس په 1 دقیقه کې 14 تر 18 دی. یو نفر 8 اولادونه لري، 8 واړه چې دی په کوڅو کې رالوی شوي او د 8 واړو نه خیر نه دی لیدلی. پس که ته آماده نه یې دې ته چې خپل اولاد دپاره تیاری ونیسي، اولاد مه راوړه. یو نفر دی ښځه یې چې دی 9 میاشتنی ماشوم په ګېډه لري او شفاخانې ته یې راوړی او دا زنګ وهي چې زه غواړم قرض پیسې راکړي ځکه د ماشوم د پیدایښت دپاره چې دی هغه شفاخانې ته د داخلي پیسې نه لرم. نو تا 9 میاشتې څه کول؟ یعنې دا ستا مدیریت دی. پس زه وایم چې برنامه باید ولرئ. حد اقل کله چې غواړئ اولاد ولرئ باید 6 میاشتنۍ برنامه ورته ولرئ او دا زما خبره نه ده، دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خبره ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې وایي او زه په دې حدیث ډېر تاکید کوم، مخکې د دې چې تاسو د خپلې ښځې په اړه فکر وکئ چې زه به څنګه ښځه کوم او چا سره به واده کوم، باید تاسو د خپل اولاد په اړه فکر کړئ. پس مخکې د دې چې ته کومه جنۍ خوښه کې یا د کومې جنۍ په مرکې لاړ شي، تا باید په دې اړه فکر کړی چې که چېرته زما اولاد یي نري څنګه به یي، څنګه به یې ساتم، څه به ترې جوړوم، که ښځه یي څنګه به یي، څه به ترې ساتم او څه به ترې جوړوم. نو انشاءالله چې دې ته د ټولو پام شي.